زه خدای یم پیدا کړی زه د هغې کرشمه یم دا بدن خدای را کړی لکه بل چاته یې ورکړی لکه بل په رګ کې سره دا زما وینې رنګ هم سور دی زه هم سا لرم انسان یم زه د لوی رب قدردان یم خو چې ولې نه پوهیږم دا وجود زما خطا ده زما نوم ولې سزا ده مورې زما مورې ما ته یاد مې ماشومتوب دی زما رونه زما خویندې د ستا لوږې د ستا تندې د بابا هغه غوسه مې چې به یې تل ماته کوله ورځ په ورځ به زیاتېدله زه به نه پوهېدم چې ولې د بابا راته کاریږي نور اولاد سره کړي مینه خو چې زه ورته نږدې شم د غوسې نه په شکنځا شي او بیا د کوره بهر لاړ شي ته مې غېږ ته رانږدې کې بیا مې ښکل کړې په تندي راته وکړې اسویلي په ژړا شي په سلګو کې وای زما ښایسته بچیه بیا دروغ راته شروع کړې وای په پلار دې ته ډېر ګران یې د هغه دواړه چشمان یې ستا نه یې ویل زما بچی ډېر تکړه دی ډېر قابل دی یوه ورځ به دې ډاکټر وي یا به لوی غټ انجینر وي دا ساعت به د زما ژوند تېرېده به ډېر په خوند خو چې پلار به مې راتللو یا د کلي ګاونډ خلک دا به غېږ نه غورځولم په کوټې کې به دې بند کړم چې به زه ترې تښتېدلم پلار به مې ولې زه وهلم زه په دې نه پوهېدلم چې به نور جلکۍ وکړلې هغه لوبې پټپټوڼې او چې زه به ورنږدې شوم پلار به ما ته په غوسه شو ورځ به تېره شوه په دغې چې به شپه شوه ته به راغلې له بابا لاسونو سره زما ملا به دې کتله بیا به غېږ ته دې نږدې کړم الالو به دې ویله زه به خدای ته په ګویا ربه زما ربه دغه شپه خو سبا مه کړې چې مې مور غېږې کې پروت وم چې بېبې غېږې کې پروت وم په وهلو ټکولو په ژړا په جړاګانو ورځې شپې مې تېرېدلې چې مې عمر شو لس کاله نو بابا مې له خپل کوره زه ویستمه زه شړلم زه په چغو درته سر ما نارې کړې مورې څه ګناه زما نه شوې بس دا ګناه مې کړې چې مې شونډې وې سرې کړې لوپټا مې په سر یخې جینکو غوندې لیدی شوم بس دې دا زما خطا ده بس دې دا زما ګناه ده مورې که دا زما خطا وي او که دا زما ګناه وي بیا توبه بیا به نه کوم خطا بیا به نه کوم ګناه مورې ته بې وسه وې ولاړه ته بې هڅه وې ولاړه هېڅ ځواب دې نه کړو را خو ما لیدلې ما کتلې سترګې ستا د اوښکو ډکې په بڼو دې ودرولې بس دې ما ته دې کتل د بابا نه یېرېدلې څه په خولې دې نه ویل بیا دې منډه کړل کوټې ته پر ورو چې دې ژړل ما نارې درته کولې تا به چېرته اورېدلې ته د یرې نه کاڼه شوې د خپل صبر پیمانه شوې بابا مې ګرم نه و غریب د خپل کلي خپل خپلوانو هغه طنز او پیغورونه په نظر کې سوالونه بابا جان مې اورېدل بابا جان به مې سیل خندا هغه کیسې چې به یې ما پورې کولې بابا جان مې اورېدلې بابا جان به مې کتلې ځکه مجبور شولو بېوسه له سماج نه و بېوسه دا یې نه کول په خوښه چې زه کړمه په مخه له خپل کوره یې کړم اخوا ویل یې راته ویل یې ته زموږ دپاره مړ شوې موږ له ستا دپاره مړه یو ځان له واچوه د پړي داسې چا ځان سره کړي چې دی اور ته یې دنګلي ما یې خپو ته لاس ور ټیټ کړل زر مې خپې یې ونیولې خو بابا مې زه له خپو سنډ وهلم په دې کو زه پوهېدمه زه خبر وم چې بابا مې له خبرې چرته شانه دی له وړې او مورې ته د بابا له فیصلې مې راستانه نه شوې له یرې بابا جان مې لاس نیولې زه یې ښار ته کړم روان ترېنه واخیستم یوې ډلې بابا جان مې رانه لاړو زه یې پرېږدلم زړه وړې په ژړا وم دړې ما وې اخوا لرې د ژوندون نه یمه ستړې ساه مې وتله خپړې لکه ګور کې وي یو مړی بیا قربا مې کړم نږدې تر راجوخت خپلې سینې ویل یې ما کوه ګیلې ویل یې ما کوه خیرې دا د شوي فیصلې تر اسمانه ورېدې همدا زموږ قسمت دی همدا زموږ تقدیر دی همدا زموږ نصیب دی
چې سماج کې هجړه کړو، مونږ یې بل رنګ کې پیدا کړو، مونږ یې نورو نه جدا کړو، مونږ یې خپلو نه پناه کړو، د دنیا یې تماشا کړو، مونږ په نوم یې مسخره کړو، مونږ د خلکو یې خندا کړو. مورې بیا زما نوم یې کړو بدل، د انصار نامې په ځای یې په نرګس نامې بللم، په ګډا یې واړولم محفلونو ته روان شوم. زه یو ستوری د اسمان شوم، ما ګډا به زدا کوله، ما سرخي به لګوله، ډېر ښایسته به لګېدمه، زه هر چا به چې لیدمه، زه به یې بیا راغوښتمه. اوس زه بېله تماشا شوم، زه د خلکو په لاسونو یوه بېله مشغولا شوم. د سماج د هوس لاندې د نظر د لوږې تندې یوه ډکه میخانه شوم، د شرابو د کبابو یوه بله آیینه شوم. هره ورځ به خرڅېدمه، تورو شپو کې ګډېدمه، خو چې رابغلو ستا فکر پر ورو به ژړېدمه. مورې یوه ورځې داسې وشول، زمونږ ستاسو کلي کې محفل شو، د ستاسو کلي مېلمانه شوم. پټ په پټه خپل کور ته زه روانه شوم بېوسه، د کور ورته چې نږدې شوم ته مې ولیدلې مورې چې ډوډۍ دې پخوله، ګرمه هسې ګرمه، ورونو خویندو مې خوړله. شومه اوږې ستا د لاس هغه ډوډۍ راته ډېره یادېدله. زړه مې وشو چې زه درشم، ستا د لاسه سون وړی مورې اخورم، جنتي شم. خو ستا په لورې چې مورجانې زه قدم اخلم، رایاد شي د بابا هغه خبره چې د نن ورځې نه پس ته زمونږ دپاره مړ یې، مونږ د ستا دپاره مړه یو. په زړه کاڼي ګټې کېږدم، بیا په شا شم، رستانه شم، بیا خپل تقدیر ته راشم، بیا خپل نصیب ته راشم. ښه په چغو ورته سور شم، ښه په چغو ورته ژاړم، ورته وایم چې دا څه دي، دا دې څرنګه پیدا کړم. خو مجبوره وم روانه، بیا خپلې دنیاګۍ ته راشم بېرته رستانه. وږو تندو یارانه د غمونو کشاله مورې، څوک د مذهب په نامه، څوک د هوس په نامه، تل راته بدې ردې، تل راته سختې سپورې، خبرې اترې کوي. مونږ بېوسه ورته د خولې نه دغه خیره کوو هر ځلې هردم، چې خدای دې زمونږ په شانې چرته د ستاسو په کور یو هجړه پیدا کړي. مورې همدغه رنګه د یو هوس پجاري شراب یې څکلي وو ډېر. زما انکار په وجه دی په جنون کې شولو، پستل روی بسلو، په ما یې 6 ډزونه وکړل، زه یې وویشتلم. زه مې ملګرو زر یو هسپتال ته یوړم. هلته ډاکټر صاحب چې زما حالت ولیدو راته یې وویل چې ته لږ همت وکړه، ته به ژوندی پاتې شې. ما ورته روښانه وویل چې که زه ژوندی پاتې شم دغه سماج به ما بیرته ژوندی پرېږدي، ځکه په ژوند خو یې زه په ګور کې ښه ومه، د بدنامۍ یوه بدنامه نښه ومه. بس د ډاکټر صاحبه په دې امید یمه چې په دې ارمان یمه چې کندې د یو خوانه مې زما مورجانه راشي، ما خپلې غېږې ته کړي، په ما بیا مینه وکړي، په تندي ښکل مې کړي بیا. خو مورجانې په دې ارمان کې مې بیا د ژوند لمحې تېرې شوې. د دې فاني دنیا نه مورجانې لاړم درنه، بابا ته ووایه چې درته پیغور به بیا څوک لچرته نه درکوي. تور د لمنې دی اوس په بل سفر روان شو. مورجانې تا خو رانه په دنیا مخ واړو، خو اورېدلي مې دي چې د قیامت په ورځې اولاد د مور په نامه بلی شي خواست کومه. درته منت کومه مورې، منت کومه، درته زه سوال کومه، ډېر په بدحال کومه، چې د قیامت په ورځې چې ستا په نوم مې بولي، بیا د خدای دپاره رانه مخ وانه ړوې.